خو زه اوس تا ته در روان یم او تر څو پورې چې زه په دې نړۍ کې یم دا خبرې کوم د دې دپاره چې هغوی په خپلو زړونو کې په پوره توګه داسې خوشحالي ولري لکه زما خوشحالي. ما ستا کلام هغوی ته ورساوه خو د نړۍ خلکو د هغه نه کرکه وکړه ځکه چې هغوی د دې نړۍ نه دي لکه څنګه چې زه د دې نړۍ نه یم. زه تا ته دا دعا نه کوم چې هغوی د دې نړۍ نه لرې کړې بلکې دا سوال کوم چې هغوی د شیطان نه وساتې لکه څنګه چې زه د دې نړۍ نه یم نو هغوی هم د دې نړۍ نه دي. هغوی د خپل کلام په وسیله چې رښتینی کلام دی وقف کړه چې ستا خدمت وکړي لکه څنګه چې تا زه نړۍ ته راولېږلم نو ما هم هغوی نړۍ ته لیږلي دي. ما خپل ځان وقف کړ چې ستا خدمت وکړم د دې دپاره چې هغوی هم په پوره توګه ستا خدمت ته وقف شي. زه یوازې د دې شاګردانو دپاره دعا نه کوم بلکې د هغو خلکو دپاره هم کوم چې د دوی د پیغام په وسیله په ما باندې ایمان راوړي. زه دعا کوم چې هغوی دې سره یو وي ای پلاره لکه څنګه چې ته په ما کې نو پرېږده چې هغوی دې هم په مونږ کې وي تر څو د نړۍ خلک په دې باندې ایمان ولري چې زه تا رالیږلی یم. کوم جلال چې تا ما ته راکړی هغه ما هغوی ته ورکړ تر څو هغوی سره یو وي لکه څنګه چې زه او ته سره یو یو. زه په هغوی کې اوسېږم او ته په ما کې اوسېږې تر څو هغوی په پوره توګه سره یو وي او د نړۍ خلک په دې پوه شي چې زه تا رالیږلی یم او هغوی در باندې دومره ګران دي لکه څنګه چې زه در باندې ګران یم. ای پلاره کوم خلک چې تا ما ته راکړي دي زه غواړم چیرته چې زه یم هغوی دې هم زما سره وي تر څو زما جلال وویني چې تا ما ته راکړی ځکه تا د نړۍ د پیدایښت نه مخکې ما سره مینه کړې ده. ای عادل پلاره نړۍ ته ونه پیژندلې خو ما پیژندلی او دوی پوهیږي چې تا زه رالیږلی یم. ما ته هغوی ته ور وپېژندلې چې ته څوک یې او نور به دې هم ور وپېژنم تر څو هغه مینه چې ته یې په ما کې لرې په هغوی کې هم ولرې او زه به په هغوی کې اوسم.